الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وائے اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ستاسو مختما د سورہ فاتحه آخری لګئی سوال استاد او د سورہ بقره میں د لومړنۍ حصے یو څو جملې ولستې. ټول مسلمانان په دې مانځ کې الله نے سوال کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغې کسانو چې تا په هغې انعام کړ دی. غیر المغضوب علیهم، او خدای مونږ ته د هغې خلکو لار مه ښیې چې په هغې باندې غضب کړی شوی دی چې هغه یهود دي. ولا الضالین، نه لار د ګمراهانو چې نصارا دي. دا یو سوال مونږ کوو چې خدای صراط مستقیم وښیې، د یهودو د نصاراو د لارو نه د هغې د طریقو نه هم وساتې. دغه سوال په جواب کې الله وایي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه. تا چې کوم سوال وکړو د صراط مستقیم، ذلک الکتاب، هغه دغه کتاب دی چې قرآن دی، لا ریب فیه، دی کې هیڅ شک نشته. قرآن کریم دا صراط مستقیم دی او قرآن کریم هادی دی، لار ښوونکی دی صراط مستقیم ته. د قرآن سره تعلق ساتل، د قرآن سره محبت مینه ساتل، دا د الله سره مینه ساتل دي. چونکه قرآن د الله کلام دی او چې هر کله د الله کلام شو، د الله د کلام سره محبت مینه ساتل، دا د الله د ذات سره مینه محبت او ساتنه ده. که تاسو د دنیا د تیرو مسلمانانو تاریخ وکتو چې د هغې د قرآن سره څومره وابستګي وه، د قرآن سره څومره تعلق، سړی حیران شي. عبدالله مبارک رحمه الله فرمایي چې زه حج د بیت الله ته تلم، واپس چې راتلم لاره کې یو زنانه ده، د وړی کپړې یې اغوستې دي، بوړی صادر په سر دی. ما هغې باندې سلام واچو چې السلام علیکم. دې ما ته په ځای د دې چې دا یې ویلې چې وعلیکم السلام، دې ما ته جواب کې سلام قولا من رب الرحیم، دا کلمات ما ته وویې. بیا ته ما تپوس وکړو چې بوډای ته چرته تللی وې او چرته نه رالې؟ دا ما ته جواب کې وایي چې زه حج د بیت الله ته تلم، اوس بیت المقدس طرف ته روان یم. دا ما ته په خپلو الفاظو نه وایي، دا ما ته قرآن کریم په الفاظو چې سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. زه پوه شم چې دا ښځه حج د بیت الله له تلله او اوس دا روانه ده بیت المقدس ته. ما ورته وایي چې ته دلته ولې ولاړی؟ دا ما ته جواب کې وایي چې ما نه لار روکه شوې ده، لار راته نه ده معلوم. نو دا ما ته بیا په خپلو الفاظو نه وایي، دا ما ته بیا د قرآن کریم په الفاظ وایي چې من یضلله الله فلا هادی له، هغه څوک چې الله گمراه کی
هغه ته لار ښوونکی نشته. ما ته اندازه ولګېده چې دې نه لار خطا شوې ده، لار ورته نه ده معلومه. بیا ته زه تپوس کوم چې دې ځای کې د څومره ورځې تېرې شوې. دغه بوډا بیا ما ته د قرآن کریم په زبان باندې جواب راکوي چې 3 لیال سویه. زه پوه شوم چې دا دلته 3 ورځې دې دلته تېرې کړې. بیا مې ورته ویل چې تا خو دلته 3 ورځې تېرې کړې، بیابان دی، آبادۍ نشته، ستا د خوراک او د څښاک څه انتظام دی؟ بیا دا مالا جواب راکوي د قرآن په الفاظو چې وهو یطعمنی ویسقین. مالا الله خوراک راکوي، مالا الله څښاک راکوي. په دې ځای کې الله زما روحاني انتظام کړی دی. ما ورته ویل چې ټیک ته خوراک څښاک انتظام ستا وشي، خو مونځ په څه باندې کوې؟ بیا دا ما ته جواب راکوي په الفاظو د قرآن چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. مطلب دا چې کو بنه مې علاوېږي که تیمم کوئ. ما ته جواب کې وایي چې زه تیمم کوم. بیا مې ورته وایي چې ما سره خو د خوراک څښاک انتظام شته چې تاله څه خوراک درکم. دا ما ته جواب راکوي چې زما روژه ده. بیا دا په خپلو الفاظو ماله جواب نه راکوي، بلکې ما ته د قرآن کریم په لسان باندې جواب راکوي چې ثم اتم الصیام الی اللیل. مطلب دا ما ته په خوله نه وایي، خو ما ته دا وایي چې زما روژه ده، زه خوراک څښاک چې کوم دی دا نه کوم. بیا زه ورته وایم چې دا خو سفر دی، روژه رمضان نه دی او سفر دی. نو په سفر کې خو فرضي روژه هم صحیح ته اختیار دی چې دی نه نیسي او تا پکې روژه نیسله. نو دا ما ته جواب راکوي چې من تطوع خيرا فهو خير له. مطلب دا چې زما فرضي روژه نه ده او زما نفلي روژه ده. بیا مې ورته چې دا خو مشقت دی، سفر دی او پکار دی چې ته نفلي روژې مه نیسه. دا ما ته وایي چې ما تفعلوا من خیر فإن الله يعلمه. تاسو چې کوم د نیکۍ کارونه کوئ هغې باندې الله پاک کې دی پوهېږي. بیا مې ورته چې یاره ابی چې ته خاوند د ژوندی د شتې، دا ما ته وایي چې ما نه د دې باره کې تپوس مه کوه. خو دا ماله بیا جواب راکوي چې لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. مطلب دا چې ما نه دا تپوسونه مه کوه. بیا مې ورته ویل چې قافله چې تا نه تلې ده هغې ته دې ورسوم. دا ما ته جواب کې وایي چې ډېر ښه کار به وکړي، خو په خپلو الفاظو کې نه وایي ما تفعلوا من خیر فإن الله يعلم. دا ستا ما سره ونیږي که زه دې ورسولم چې موږ لونو ما دې ته اوښه کېنوله چې دې اوښه باندې سوره شه. نو دا ما ته وایي چې ته ما ته مه ګوره، اوښې ته سورېږم باندې سورېږم خو به باندې ما ته مه ګوره. نو دا ما ته د قرآن کریم په الفاظو کې وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مسلمانانو ته وایي چې دا خپلې سترګې دې ښکته کړي. وایي دا په اوښه کېناسته چې اوښه پاسېده، داسې بوټی هغې سره د دې څادر یا څه هغه ونښتل او دا اوښې نه وغورځېده. دا ما ته جواب کې وایي ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. چې کوم مصیبت رسي دا ستاسو د اعمالو سزا وي. بیا مې ورته وي چې ته لږ صبر وکړه، زه دې اوښې له باندې دا اسبا دا کته برابروم، بیا به تا سوره کړم. نو دا ما ته وایي چې ښه، خو ما ته په خپلو الفاظو کې نه وایي ما دې وفهمنا سلیمان. ما الله دغې فیصلې پوهه ما سلیمان علیه السلام تر قرآن کې اوږده واقعه ده چې کله دا په اوښه باندې سوره شوه
دا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما زوخه شړم او منډه باندې دا ما ته وایي چې منډه مو وه، خو ما ته په خپلو الفاظو کې نه وایي، ما ته د قرآن کریم په الفاظو کې وایي او اقصد فی مشک واغضض من صوتک، درمیانه چال باندې ځه، دومره چغې مه وهه. بیا زه ولګېدم دې نه وار مې نیولې مخکې روان عربي اشعار مې وي. نو دا ما ته وایي چې اشعار څه کچې وایي، قرآن ولې نه وایي، اشعار په ځای باندې قرآن کریم لوله. نو بیا دا ما ته بیا په خپلو الفاظو نه وایي، ما ته فقر ما تیسر من القرآن. بیا موږ په لار روانو، ډېر ساعت تېر شو. ما ورته چې ابای په دې قافله کې ستا څوک دي؟ زوی دې دی، زامن دې دي، رور دې دی، خاوند دې دی؟ نو دا ما ته چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، مطلب دا چې په دې کې زما زامن دي، خو ما ته په خپلو الفاظو نه وایي چې زما پکې زامن دي. د قرآن کریم په الفاظو باندې ما ته جواب راکوي. بیا ما ته چې د دې دا څو کسان دي او نمونه یې څه دي؟ نو دا ما ته جواب راکوي د قرآن په الفاظو باندې چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه. ما ته وایي مطلب دا چې دیو نوم ابراهیم دی، د بل نوم موسی دی او د بل نوم یحیی دی. او بیا مې ورته چې ستا د دې زامنو په دې قافله کې څه حیثیت دی؟ عام خلک دی که څه خاص خلک دی؟ دا ما ته چې دا قافله کې خاص خلک دی، خو ما ته د قرآن کریم په الفاظو جواب راکوي چې وبالنجم هم یهتدون. مطلب دا چې ما د زامنو مثال د ستورو دی، لکه څنګه قطب نما باندې خلک چلیږي. چې کله موږ قافلې ته نږدې شو نو ما آواز وکړو چې وا ابراهیم وا یحیی وا موسی. یو درې ښایسته ښایسته هلکان راووتل، چرال موږ سره میلاو شو. د ابای بوډۍ ورته وایي چې دې مېلمه له د خوراک څښاک انتظام وکړي. او دا ورته بیا هم په خپلو الفاظو نه وایي، وایي فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما. لاړ شي د ښار ته وګورئ، دا پیسې والی دې ښار ته لاړ شي چې کم مزیدار خوراکي هغه پاک خوراک دې مېلمه له راړئ، او ولیتلطف ولا یشرن بکم احدا. و دا مېلمه در باندې پوه نه شي، پټ لاړ شي. دې خوراک لاړه ما ته کېښود. نو دا ما ته وایي چې کلو وشربو، لکه مېلمه ته خلک خوراک کوه که نه، دا ما ته په پورو الفاظو کې نه وایي. دا ما ته کلو وشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. ما چې قسم ده که دې له ګوتې ورړم. ما دې زامنو ته وایي چې بھائی ما ته دا وایي چې دا څه بلا ده، دومره لوی سفر او سره ما وکړه، روان یم، زه کومه خبره کوم دا ماله جواب په قرآن راکوي. کومه خبره چې کوم دا ماله جواب په قرآن راکوي. هغې ورته چې دا زمونږ مور ده. 40 کاله وشو چې دې بغیر د قرآن نه بله خبره نه ده کړې. که کور کې به غواړي په قرآن غواړي، که ډوډۍ غواړي په قرآن غواړي، که موږ سره خبرې کوي هغه په قرآن باندې کوي. دا خلکو د قرآن سره دومره تعلق او وابستګي وه. بر لحاظ موږ له هم پکار دي چې د قرآن سره تعلق او وابستګي پیدا کړو، د مراقبه کړو.